ستړي مه شئ، په خیر راغلئ ملګرو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته هرکلی وایم. دا ویډیو ما ځکه جوړه کړه ځکه چې زه په سوشل میډیا باندې دا اورمه ګورمه چې امازون ډېر زیات چلیږي راچلیږي. د دې پروموشنز هم کېږي. کم خلک لږ مشهور چې دي زموږ په پښتنو کې سوشل میډیا کې هغه هم د دې امازون دغه کوي پروموشن کوي چې خلک دې راشي دا امازون دې زده کړي او امازون باندې شینه مینه د خرڅوي اخلي او خرڅوي داسې څه قصه غونډه کې په مارکیټ کې په منځ کې چې ډېر زیات خوره شوې ده. نو دوه خبرې دي خاص طور پر. یوه خبره دا ده چې دا قصه چې د ما ته لو غونډه کې دوکه غونډه کې ښکاري ځکه چې خلک چې د امازون کورس ورکوي هغه وایي چې راشئ کورس وکړئ، امازون کورس وکړئ، بیا تاسو مالداره کیږئ، تاسو روپۍ ګټئ. او منګه چې بیا زما په خیال دا شانته څو خبرې واورو نو بیا منګه ورځو ورپسې او منګه چې د خرچه پې کوو په هغه شیز باندې. نو اکثر څه وي چې کورس کوي سړی، کورس له ورشي او کورس کې تاسو ته څه کوي، کورس کې دا وکړي چې تاسو ته امازون اکاونټ در باندې جوړ کړي. اول خو درته وایي چې امازون داسې دی، امازون دونه مالداره دی، په ورځ کې دونه روپۍ ګټي، په کال کې دونه ګټي، سم ډېر تعریف وله وکړي او وایي چې تاسو به هم پکې سم مالداره شئ که تاسو داسې وکړئ. نو آخر کار بیا داسې چل وشي چې تاسو باندې یو اکاونټ دله جوړ کړي او بیا درته وایي چې اکاونټ دې جوړ شو بس پکې شیونه اخله او خرڅوه. دا څنګه؟ دا خو عجیبه غوندې قصه ده. دا خو داسې شوه، زه تاسو له یو بل مثال در کوم چې فرض کړئ چې تاسو د فیسبوک نوم کله نه دی اورېدلی او زه تاسو وایم چې یو شیز دی فیسبوک کې داسې چل کېږي. فیسبوک هم ډېرې شی روپۍ ګټي، فیسبوک خو سم مالداره کمپني ده. زه وایم چې فیسبوک دی او په فیسبوک کې تاسو شی کولی شئ، هغې کې یو پوسټ کولی شئ، هغې کې خپل تصویران کېغستی شي، هغې کې کمنټ کولی شئ. دا شی نه چې تاسو اول ځل اورئ نو تاسو ورته حیران کېږئ، ظاهره خبره ده. او بیا آخر کار بیا زه داسې چل وکړم، اول تاسو مجبور وکړم چې تاسو ما سره کورس وکړئ او بیا اخره کې زه تاسو ته د فیسبوک یو اکاونټ درته جوړ کړم او بیا درته وایم چې هو اوس پکې تصویران پکې ږده او کمنټونه شئ، لایکونه پکې کوه. نو دا چې دی بس هسې دوکه غوندې کې ده چې تاسو نه به ما روپۍ خوړلي او ستاسو په لاس کې به څه نه درځي. امازون والا دا قصه چې ده همدغه شان ده. موږ عام خلک یو، ساده خلک یو، موږ چې دی په دې لکه پاکستان افغانستان کې چې څونه پښتانه دي په دې طریقه باندې ما ته ښکاري چې ډېر کم خلک به چې هغه دې امازون ترو باندې هغه چې دی خپل کار روزګار شروع کړي، هغې پکې روپۍ وګټي. دا هغه خلکو دپاره دی کوم چې امازون ډېر ښه پیژني. امازون نه کله سودا کړي، کله ترې آیفون امازون نه اخیستلی یا امازون خامخا پیژني، د شروع نه اخره پورې پیژني. دا هغه خلکو دپاره دی او هغه خلکو دپاره هم دی چا سره چې ډېرې روپۍ وي او چا سره چې آلریډي دکان وي. لکه زه تاسو مثال درکړم چې زما یو دکان دی، زه پکې موبایل خرڅوم، آیفون پکې خرڅوم. بیا زه کولی شم چې زه خپل آیفون چې دی کوم چې زما دکان ته خلک راځي په هغې باندې هم خرڅوم او نور آنلاین چې ما نه خلک اخلي هغوی ته هم موبایل ورکوم. خو بیا په دې کې یوه بله خبره هم ده چې آیفون سړی ما نه ولې واخلي، هغه آیفون سړی اپل کمپنۍ نه ولې واخلي. نو دغه هم چې دی لکه ګرانه خبره ده. که زه وغواړم آیفون لږ ارزان خرڅ کړم، د اپل کمپنۍ نه هم ارزان خرڅ کړم، نو ځکه به یې رانه خلک واخلي. خو ما ته بیا نور هم ارزان پکار دی د بل ځای نه. نو دا موږ د عام خلکو دپاره چې دی دا زما په خیال دا امازون په دې دوکه کې راتلل نه دي پکار او په دې باندې روپۍ نه دي ورکول پکار. د دې کورسونه کوم چې په روپو باندې کېږي هغه فالو کول نه دي پکار. او زما په خیال که تاسو یو اکاونټ جوړوئ، د امازون اکاونټ جوړوئ، نو هغه ډېر اسان 15 منټو کې جوړیږي. داسې نه چې تاسو به یو 50,000 روپۍ ورکړي او آخر کار تاسو ته سړی درته اکاونټ جوړ کړي او درته وایي چې اوس پکې سامان خرڅوه.
سامان کم ځای نه اخله، کم ځای کې خرڅوه، څنګه خرڅېږي څنګه نه خرڅېږي، دا بیا خو پکې ریل کار خو بیا د اکاونټ جوړولو نه بعد شروع کېږي. نو ما ویل چې تاسو سره دا دغو شریکه کړم او دا ډېر زیات کمپلیکس هم دی او کمپلیکس نه هم دی. که تاسو داسې نورې څه پوښتنې چې اکاونټ سړی څنګه جوړ کړي هغه به درته زه هم وښایم، دونه غټه خبره نه ده. تاسو په کمنټ کې مانه تپوس کولی شئ. 15 منټو کار دی، خو زما په خیال دا دی چې مخکې په خپله پې سړی معلومات وکړي چې امازون څه شی دی او امازون زما په ژوند کې څه تبدیلي راوستی شي که نه شي راوستلی. نو هغه دې ډېر ښه مخکې وپېژني او بیا هغې نه بعد دې قدم واخلي چې زه په دې منې آیا روپۍ ورکم او که ورې نه کړم. دا امازون زما دپاره دی که نه دی. نو امید لرم چې ستاسو ته به څه معلومات درغلي وي او بیا هم څه پوښتنې وي تاسو په کمنټ کې کولی شئ، همیشه کولی شئ او زه به کوشش کوم چې تاسو ته جوابونه درکړم. نو ډېره مننه او زه به تاسو راتلونکي ویډیو کې ګورم. د الله په امان.